بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ پروګرام سٹارټ کوو. زه ورډ پروګرام اوپن کوم او را به شو اول د ایم ایس ورډ انټروډکشن ته چې څه ته صحیح ده. زه خپله دا ایم ایس ورډ چې دی دې ته ورډ پروسیسر هم وایي. ایم ایس ورډ ته څه وایي؟ ورډ پروسیسر. ورډ پروسیسر هم ورته وایي. صحیح شو؟ ولې ورته ورډ پروسیسر وایي؟ ځکه ایم ایس ورډ check the grammar and spelling mistake. د ګرامر او د سپل غلطي چې دا چیک کوي. صحیح شو؟ ګرامري غلطي چې دا هغه به په بلو انډرلاین کې راځي او د سپل غلطي چې دا به په څه کې راځي؟ هغه په ریډ انډرلاین کې راځي. صحیح شو؟ هغه کوم کې راځي؟ په ریډ انډرلاین کې. ګوره مثال زه دلته لیکل کوم. فر مثال زه لیکم چې کمپیوټر لیکم او یو په ځای چې دی مثال زه ډبلیو ورکړم. غلطي وشوه که نه؟ صحیح شو؟ ګوره چې کله غلطي وکړي په سپیل کې نو ریډ انډرلاین به راځي او ګرامري غلطي چې دا په کوم لاین کې راځي؟ بلو انډرلاین کې به راځي. پوه شوې په دې باندې؟ د سپیلنګ او د ګرامر غلطي موږ ته چیک کوي، ځکه ورته ورډ پروسیسر وایي. پوه شوې په دې باندې؟ اوس راځو ورډ څه دپاره استعمالیږي. ایم ایس ورډ is used for documentation. documentation دپاره استعمالیږي. documentation څه ته وایي؟ documentation means writing books, magazine, newspaper, CV, cover letter, application letter, او داسې نور چې څومره لیکل دي په ورډ پروګرام کې کېږي. د دې له کتابونو، مجلو، نیوز پیپرو، سی وي، کور لیټر د لیکلو او پرنټ کولو لپاره استعمالیږي. هینډ پرنټ د دې لیکلو او پرنټ کولو لپاره د ورډ پروګرام استعمالیږي. ورډ پروګرام چې دی ډاکومنټیشن لپاره استعمالیږي. ډاکومنټیشن معنا څه شی ده؟ رایټینګ بکس، میګزین، نیوز پیپر، سی وي، کور لیټر، اپلیکیشن لیټر etc. او د دې پرنټ کولو لپاره. صحیح شو؟ کم کتابونه، مجلې، اخبار، څومره شیان چې لیکل کېږي په ورډ پروګرام کې لیکل کېږي. ورډ پروګرام چې دی دا مشهور دی، یعنې نړۍ کې زیات چې استعمالیږي همدا مایکروسافټ ورډ استعمالیږي. صحیح شو؟ مایکروسافټ ورډ زیات استعمال. نور پروګرامونه هم د لیکلو شته خو زیات چې استعمالیږي همدا مایکروسافټ ورډ. ایم ایس ورډ ایم ایس چې دا شارټکټ د مایکروسافټ دی. ښه، مایکروسافټ ورډ. پوه شو په دې باندې؟ بیا چې کله دا موږ اوپن کړو دلته راځي ګوره ډاکومنټ 1 یې لیکلی دی. د دې ورډ پروګرام خپله دغه کوم فایل چې دلته ډاکومنټ وایي. صحیح شو؟ ډاکومنټ څه ته وایي؟ تعریف یې ډاکومنټ د کلیکشن آف پیجز is called document. د پیجونو مجموعې ته چې دی څه وایي؟ ډاکومنټ وایي. دا یو ډاکومنټ د دې کې کولی شو موږ په لسګونو پیجونه واخلو. صحیح شو؟ اوس موږ سره څو پیجونه دي؟ یو پیج دی، پیج 1 of 1. که کنټرول انټر بټن پریس کړم نو نور پیجونه هم راځي. بل پیج راغی، دویم پیج شو. صحیح شو؟ که کنټرول انټر بیا پریس کړم بل پیج راځي، دریم پیج شو. صحیح شو؟ نو په یو ډاکومنټ کې موږ کولی شو چې زیات پیجونه څنګه کړو؟ واخلو. پوه شو په دې تعریف باندې؟ ښه، بیا راځو د دې ورډ پروګرام انټرفیس. صحیح شو؟ هغې نه مخکې باید د اوپن کولو طریقې ووایو چې په کومو طریقو سره موږ کولی شو چې اوپن کړو. صحیح ده؟ او کله چې موږ دا د ورډ فایل سیو کوو نو دا په ډاټ DOCX ایکسټنشن سره سیو کېږي. دې ته وایي ایکسټنشن. څه شی ورته وایي؟ ایکسټنشن ورته وایي. ښه، دې ته وایي ایکسټنشن. په دغه ایکسټنشن سره چې دی زمونږ دغه ورډ پروګرام سیو کېږي. لکه زه راځم دلته دا سیو کوم، فایل ته به راشو، بیا به په سیو
کلیک کو دلته په کوم ځای کې سیف کې مثال په ډیسکټاپ باندې دا فایل سیف کې صحیح شو په دلته په هر یو نوم چې ورکې نوم ورکول ته چې ورډ ډاکومنٹ ډاټ ډي او سی ایکس د ایکسټنشن شو ایکسټنشن که څوک درنه پوښتنه وکړي چې د ورډ پروګرام ایکسټنشن څه شی دی تاسو ورته څه وایي ډي او سی ایکس دا که زه سیف باندې کلیک کوم دا ډیسکټاپ باندې موږ سره سیف شو صحیح شو دلته به سیف شي دا دی او ایکسټنشن یې ډاټ ډي او سی ایکس دا د فایل ټایپ شو صحیح شو زه به دا کلوز کوم ریزن اوس راځو د اوپن کولو طریقې یو طریقه دا ده چې تاسو راځئ سرچ کې باندې ته ولیکئ ورډ کله چې ورډ ولیکئ دلته ورډ راکړه دې باندې یو کلیک وکړئ ورډ پروګرام به اوپن شي دا یو طریقه دویمه طریقه دا دلته ما په هغې باندې راوړی دی په ټاسک بار باندې که دا ټاسک بار نه لرې کړو رایټ کلیک مو وکړو انپین فرام ټاسک بار دا به ختم شي غواړو چې ټاسک بار ته راوړو نو د سرچ کې ولیکو ورډ بیا به په دې رایټ کلیک وکړو او پین ټو ټاسک بار باندې به کلیک وکړو ټاسک بار ته راغی که نه دې ځای نه به یو کلیک وکړو دا پروګرام به موږ ته اوپن شي صحیح شو بیا راځو بله طریقه یې د شارټ کټ ته غواړو چې شارټ کټ له لارې اوپن صحیح شو نو دلته به راشو سرچ کې ولیکو ورډ دې باندې به رایټ کلیک وکړو او اوپن فایل لوکیشن ته به راشو غواړو یو شارټ کټ خپل ورته جوړ کړو د خوښې نو د ورډ 2014 دې باندې به رایټ کلیک وکړو دلته به راشي پراپرټیز ته پراپرټیز نه بعد دلته به راشو شارټ کټ د خپل خوښې مثال کنټرول الټ ای د زه یم چې دا کنټرول الټ ډبلیو چې زه پریس کوم ما ته د ورډ پروګرام اوپن کېږي دا به اپلای کړو کنټینیو اوکې اوس چې کنټرول الټ ډبلیو زه پریس کوم ورډ پروګرام به ما ته څنګه کېږي اوپن کېږي کنټرول الټ ډبلیو دې شارټ کټ شو دا ریکارډینګ روانه دي که نه اوپن کېږي خو دې شارټ کټ شو دې لارې چې موږ کنټرول الټ ډبلیو ووهو د ورډ پروګرام به اوپن کېږي پوه شو په دې شارټ کټ باندې بله طریقه یې د رن ده صحیح شو دلته راځئ په سټارټ مینو رایټ کلیک کوئ رن ته راځئ رایټ کلیک رن دلته لیکئ وین ورډ کله چې دا ولیکئ اوکې کې د ورډ پروګرام به اوپن شي صحیح شو دغه څلور طریقې موږ ولوستې کله چې دا اوپن کړو موږ سره دا سټارټ سکرین راځي که غواړئ چې دا سټارټ سکرین دې نه راځي صحیح شو نو بیا به څه کار وکړو ورډ پروګرام به اوپن کړو او دلته بلینک ډاکومنټ فایل ته به راشو فایل نه بعد به آپشن ته راشو آپشن کې به دلته راشو جنرل کې شو د سټارټ سکرین وین دس اپلیکیشن سټارټس دا ټیک مارک به لرې کړو دې ځای نه اوکې وي اوس چې ورډ پروګرام اوپن کوو ډایرکټ به موږ ته بلینک ډاکومنټ راکوي هغه سټارټ سکرین به نه راکوي پوه شو که غواړو چې سټارټ سکرین راکړي موږ ته بیا به راشو آپشن ته او آپشن نه بعد به په جنرل کې به شو د سټارټ سکرین ته ټیک مارک آن کړو دا به اوکې کړو اوس چې دا کلوز کړم او دې ځای نه ورډ پروګرام اوپن کوم موږ ته به سټارټ سکرین راکړي صحیح شو کله مو چې دا اوپن کړو راځو زه دې د انوایرمنټ ته اوله خبره دا ساحه دې ته وایي ټایټل بار ټایټل بار دا بره ساحه د دې څه وایي ټایټل بار دغه ساحه د دې ته وایي کویک اکسس ټول بار کویک اکسس ټول بار صحیح شو دغه ساحه د دې ته وایي کیپشن بټنز دا څلور بټن دي که نه دې څه وایي کیپشن بټن کیپشن بټنز دې کې اولنۍ بټنه د کلوز ده کلوز دې باندې چې دی دا ورډ پروګرام کلوز کېږي ګوره که زه دا کلیک کوم که نه درې اپشنونه راکوي غواړي چې دغه لیکلي دا سیف کې سیف باندې به کلیک کړي ډونټ سیف نه سیف کوم فایل به بند شي کلوز شي او کینسل باندې چې کلیک کړو بېرته به دا کینسل شي ورپسې ریسټور ډاون ده که دې باندې ولیکو ریسټور ډاون مکسیمایز صحیح شو ګوره دلته دې باندې چې کلیک وکړو دا اوس ریسټور ډاون شو ګوره زموږ سره نیمایي سکرین او که بیا راشو دې باندې ودرېږو بیا مکسیمایز راځي چې کلیک کړو دا فل سکرین شو ورپسې مینیمایز ده مینیمایز څه کار کوي مینیمایز دې په واسطه دغه ټاسک بار ته راځي دا د ډاکومنټ کوم وینډوز چې اوپن ده د ورډ دا ټاسک بار ته راځي مینیمایز باندې کلیک کړو ټاسک بار ته راځي بېرته چې کلیک کړو بېرته اوپن شي ورپسې چې دی ډسپلی ریبن آپشن دی دا چې دی څه دی ریبن ډسپلی آپشن دی ریبن ډسپلی آپشن دې کې چې دی بیا درې خبرې دي ګوره دې باندې کلیک کړو اوله خبره اټو هایډ ریبن که دې باندې کلیک کړو دا ریبنز هایډ شو صحیح شو بیا راشو دلته شو ټیب راته یې واضح شو که
یا شو ټیب ان کمانډز ټیب او کمانډ دواړه په څنګه شو دغه هوم انزر ډیزاین لیاوټ دي ته ریبنز یا ټیبز وي ورته صحیح شو ریبن یا ټیبز او دا هوم یا انزر په داخل کې چې پیسټ او کاپی او کټ او بولډ او ایټالیک دي ته کمانډ صحیح شي کمانډز صحیح شو کمانډونه ورپسې دلته دا رولر دی دې ته وایي هاریزنټل رولر دې په واسطه موږ دا د پیج اندازه معلوموو هاریزنټل رولر صحیح شو او دې ساحه کې بل رولر دی دې ته وایي ورټیکل رولر کوم یو ورټیکل رولر صحیح شو او دې ساحه کې دې ته وایي سکرول بار دې په واسطه موږ کولی شو چې دا پیج لاندې یا بره ویسو یا دا ډاکومنټ لاندې یا بره ویسو دې ته څه وایي سکرول بار صحیح شو او دغه ساحه ده دې ته وایي سټیټس بار سټیټس بار دلته موږ ته معلومات راکوي سټیټس بار ګوره په دې ساحه کې موږ ته معلومات راکوي چې دوه پیجونه دي پیج 2 اف 2 دوه پیجونه دي ټوټل او په دویم پیج کې موږ لګیا یو زمونږ کرسر په څویم پیج کې دی دویم کې دی صحیح شو او نهیش لغتونه اوسه پورې موږ لیکلي 29 ورډز څومره لغتونه موږ لیکلي نهیش همدارنګه په کومه ژبه موږ لیکلي په انګلیسي نو دې ته وایي سټیټس بار چې موږ ته د دې ډاکومنټ په اړه معلومات ورپسې دغه ساحه دې ته وایي زوم پن د دې په واسطه موږ کولی شو چې دا خپل ډاکومنټ زوم ان کو رانږدې کو یا زوم اوټ کو بیرته یې لرې پوه شو په دې باندې ښه دې کې بیا یو خبره بله د ډاکومنټ ده ګوره یو پیج دی او بل ډاکومنټ دی په یو ډاکومنټ کې موږ کولی شو په لسګونو پیجونه واخلو صحیح شو اوس دا ډاکومنټ 1 دی زه وایم چې بل نوی ډاکومنټ راوړم نو په درې طریقو سره موږ نوی ډاکومنټ راوړلی شوې یو خو دا دی چې کسټمایز کویک اکسس ټولبار کې نیو بلینک ډاکومنټ دې باندې چې کلیک وکړو نوی ډاکومنټ راغی ګوره کوم ډاکومنټ شو ډاکومنټ 2 دلته که چېرته موجود نه و تاسو د بټن باندې کلیک کوئ د نیو ته ټیک مارک لګېدلی هلته شته که دا ټیک مارک لګو دا نیو دې ځای نه ختم شو بلینک ډاکومنټ که راشو دا ټیک مارک ولګو دې ځای نه کولی شو چې نیو ډاکومنټ موږ واخلو دا یو طریقه دویمه طریقه چې دا فایل ته راځي نیو ته راځي او نیو نه بعد بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوئ نو نوی ډاکومنټ به تاسو واخلئ دا بله طریقه شوه او دریمه چې د شارټکټ طریقه ده شارټکټ یې څه شی دی کنټرول پلس ان دا د نیو ډاکومنټ شارټکټ نوی ډاکومنټ چې کله راوړو شارټکټ لاندې شارټکټ څه دی کنټرول پلس ان دې په واسطه به ډاکومنټ 4 راغی او بل د پیج شارټکټ دی پیج به موږ څنګه راوړو نوی پیج په همدې ډاکومنټ کې راځي د پیج چې دی کنټرول پلس انټر دا د نیو پیج شارټکټ شو ګوره یو نیو ډاکومنټ او بل نیو پیج کنټرول انټر چې وګوره په همدې ډاکومنټ کې چې دی دویم پیج اضافه شوی ګوره یو خو دا پیج دی اولنی دویم دا پیج پوه شوې دې ګورې نن لپاره دومره استاد دا خط چې ویلي کدی ته چې وایي دا سپین دا خپله ډاکومنټ دی که نه ټکس ایریا دې کې موږ لیکل کولی شو دا د لیکلو ساحه ټکس ایریا صحیح شو دا د لیکلو ساحه شو بس دی